توتی زمینی خوش رنگ او مزدار. ಬಾಡಿ ಗಾಡ್ರಂದ ಹೊಗೀಡ ಗಾಡದ वाह 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 माशाल्लाह. بلکې خلک د جوزایم کریمه خپل میزان میاشت کې کړل او الحمدلله سیستم خروانو سو پورې و جانانت خدا سے نوی د چا خبرې دې ضرور منلې دینا او ما د کونړ له سینهزار کړې جانانا څه چې ته کوې هغه کوه. د زرغون افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشه هر کله په خیر راغلی. تمه ده تاسو ګلالي به ماته رکروغ جوړ خوشاله او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. لیدونکو ما وینه چې په پچۍ کې را سره څه شی دی توتی زمینی راغلی یو د صخرو د ولسوالۍ اړوند فتح آباد سیمې ته. دلته نو ماشاءالله د تیر کال په پرتله باندې سکال بیا هم زمونږ درنو هیوادوالو درنو بزګرانو ورونو په خپلو کروندو کې یا په خپلو پټیو کې خوشبختانه هغه میوه کرلې ده چې هغه توتی زمینی دی. نو د همدې په پار باندې مونږ هم وغوښتل چې راشو او دې باندې یو تاسو ته ځانګړې او یوه برنامه څنګه کړو برابره کړو. نو لیدونکو په همدې موضوع باندې بېلابېلو هیوادوالو سره غږېږو خبرې اترې ورسره کوو. له تاسو مو هیله ده چې تر وروستیو شیبو پورې موږ سره پاتې شئ او دغه خپرونه را سره ووینئ. د خپرونې کوربه زه مشفق الله صمیم یم او د کیمرې په برخه کې بیا را سره سراج الدین پژواک صاحب ملتیا کوي. یو څه ناڅه دغه مې راټول کړه توتی زمیني پچۍ م ترې ډکه شوه دا ږدمه او بیا نو خپرونه البته مرکې پیلوو موږ سره تر وروستیو شیبو پاتې کېږئ او دغه خپرونه به را سره ووینئ. درنو لیدونکو هر کله ته وایم ستړي مشئ تر څنګ را سره یو تکړه ځوان هغه ځوان چې په پټیو کې کاروبار کوي او له پټیو حاصلات ترلاسه کوي. د سره د توتی زمینی په اړه غږیږو خبرې اترې ورسره کوو. السلام علیکم ورو ستړي مشئ. وعلیکم السلام او تاسو مننه کوم چې راغلی زموږ پوښتنه مو کوو بیا ستاسو د یوټیوب چینل مینوالو ته سلامونه کوي ډېره مننه خیر وسي کور ودان خدای دې ښه لره جوړ اوسي. لومړی کې ښایسته نوم دې راته واخله.
نوم مې غلام جعفر دی د ننګرهار سرور ولسوالۍ فتح آباد سیمې اوسېدونکی یم. ډېر ښه. غلام جعفر. غلام جعفر. ها جعفر صاحب څنګه ژوند زندگی دي څنګه؟ والله الحمدلله به چارې ښه روان دي، شکر دی خدای نه، خو شکرګزاره یو او وزغه توت زمینی به کرنه کې مشغول یو تر اوسه پورې. ښه دغه توت زمینی د کال په دغه موسم کې کرل کېږي، البته مخکې کرل شوي دي، اوسې حاصلات دې ته رسېدلي دي چې بس خرڅون لپاره جوړ شي. څنګه دا اکثر کوم طریقه باندې کرل کېږي؟ دا خو کرل کېږي، خلک دلته جوزایم کریمه خپله میزان میاشت کې کرل دی او الحمدلله سیستم ښه روان اوسه پورې، خو لږ بدبختانه ووایي چې لږ مرض کړی د توکل په خدای، نور حاصلات یې ښه خلک ویني اوس انشاءالله. نو مرض څنګه کوي؟ ولې دې دپاره دوایي تاسو نه استعمالوئ؟ ولا دوايان استعمال کړي دي، خو بس الله تعالی حفظ دی راغلی، پوه شي نه ورکوي، نتیجه نه ورکوي. او که دا هم راته ووایي چې د تېر کال په پرتله باندې سږ کال څنګه دي حاصلات؟ حاصلات الحمدلله ډېر دي، حاصلات ماشاءالله په سږ پروسه کال نه ډېر ښه راغلي، بارانونه نشته او میوه په ځای پاتې دی او بزګران انشاءالله ټول خوشحاله دي او بازار هم ښه دی. ښه ډېر ښه. او دا چې کرل کېږي د دغې دا نه بوټی دی دا خو دلته چې دی څوک په تخم اخیستلو باندې نه پوهېږي او هغه سیسټمونه دلته شته دی نه، دا خپله بچی کوي، پوه شي زغلی اچوي، بس بیا خلک هماغه زغلی وباسي بل ځای ته انتقالوي، بس د سیسټم باندې دلته کار روان دی. ښه ډېر ښه. او بیا تاسو چې دا خرڅوئ تقریبا د پیټۍ په رقم باندې وي که نه د یو خلطې په رقم باندې په څو روپۍ باندې خرڅوئ؟ دلته خلک بس دا کیلو کې موړي ښکاری وکړي او بعضې خلک دي زه خپله ډبي کوم، یو ډبي کې تقریبا 600 ګرامه راځي، نن سبا 50 کې خرڅېږي، ښه دی 50 کې تاسو په خلکو باندې خرڅوئ. هغه خلک چې هغوی راځي په زیاته اندازه باندې اخلي، هغوی بیا بازار ته انتقالوي، شاید له دې څخه لوړ قیمت باندې خرڅوي. هو هغه خلک راځي دلته، بس بیا ډېر خلکو دلته جریبکي ځمکې م اخېستې، لکه اوس دلته ښار کې تا د من په 800 دلته خلک من په 200 ورکوي، 600 ورکوي، دغه سیسټم کې بیا دلته خلک شته دی اخلي. ډېر ښه. خدای دې کامیاب لره، خوشحاله اوسې. په وروستۍ کې به درنه پیغام او وروسته پیغام لري هېوادوالو ته؟ پیغام مو دا دی چې ځوانانو مو دا هیله ده چې کاروبار وکړي او ژوند هسې بې ځایه تېر نه کړي او په چټیاتو باندې، ښه دا دی چې ځان ته یو سیسټم برابر کړي، کرنه یو کاري. ډېره مننه، خیر اوسې، کور دې ودان خوشحاله اوسې. زه به یو دانه نوش جان کړم ځکه چې تا ته وزه دلته یو بل خرڅوم. نه خیر دا به صحیح وي. ښه دا بیا یو بیا بېل خوند لري. ډېره مننه. ښه لیدونکو، زه به دا تر هغې پورې نوش جان کړم، تاسو یو څه شاټونه موږ سره ووینئ، بېرته بیا هم راګرځو. واه 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 ماشاءالله ډېر خوندور. نو ماشاءالله ډېر خوندور توتي زمیني دي سږ کال. نو تاسو هم چې هر چېرې یاستئ د هېواد په هر کونج کې کولی شئ، ځکه چې د هېواد په هر کونج او هر ځای کې کرل کېږي او نو دغه وختو کې ملاوږي. نو سمیم صاحب ستا خبرې خوږې دي خو ډېرې اوږدې هم دي، نو زه هم دا ته وخوره. ما خو وخوړل، ما ودنه خلاص کړي ګوره غونډه ما خو وخوړل. نو کلیواله بیا هم تا ډېره مننه، کور دې ودان. تاسو نه مننه چې زموږ راغې پوښتنه مو کوو، خپل قیمتي وخت مونږ سره تېر کوو. مننه، ډېره مننه. دا په دې مننه کې اوس تا غوڼه خلاص کړم. بس تو د پټۍ خدمت پټۍ مو ته کرلې ده ماشاءالله. نو زیاتې ځمکې دي ورته، مونږ به څونه وخورو؟ دغه خبره چې ډېر زیات وخورو، 1 کیلو نه 2 کیلو، نو ماشاءالله ته هم دومره ډېر غټه باډي نه لري چې ته بس نه که څومره ډېر وخورې مونږ به صدقه کې حساب او دا خبره هم ده. باډي غټه نه ده، خو خېټه غټه ده. ښه مننه. خوندور ډېر زیات او ماشاءالله. نو ماشاءالله د افغانستان آب و هوا ښه ده، هر یو میوه ښایسته راځي. څنګه چې خلک خواږه دي هماسې میوې خوږې دي. بالکل. خو خلک هم نه پرېږدي د مینو محبت ته او د کرنې ته. حقیقت خبره ده. بس زمونږ کاشکې دا وطن هم د خیر نور جوړ شي. جوړېږي انشاءالله. ښه بېشکه کار کول پکار دي، پوه شوې. هر څه چې په خپل برخه کې مسؤلیت ادا کړي انشاءالله هېواد به جوړ شي، پوه شوې. انشاءالله چې مهمه دا چې مسؤلیت سره ته مه خوره که نه دانه خو یو دانه به ستاسو نه خلک به وایي که نه بیا مینهوال وایي چې دره لکه چې پکې وخت ور نه کړو. خوره نو چې کوم ښه دانه راشي نو دا ډبي ته تلی نه شي، خپله خورو. د ماشاءالله ډېر خواږه دي. سمیم صاحب ته بیا دا توتان هم سره دي او د دې ترموز سره هم سور دي.
نه چې دا ونه خوري پام کوه شکم که نشته دی ښه هو که بس نه همدې ته موږ هم فکر کولو او داسې نه چې هماغه سریس چې داسې نه چې په هغې 10% دې خوړلی غاښونه یې خطا نه شي پکې ته هماغه تاسو مینوالو نه وي چې ولا کشکې قابې ورته راوړه خو دا خبره تاسو نشته. خپل ویلې ورو دا په هغه ده که ډېرې نه مسله د جیک سر کې مې درته تانو کور دې مینځل ودان اخلاص مهم دی ښه کاسه مهمه نه ماشاءالله دا 2000 دی ویلو 2000 اول واده دې کړی او څو ودونه دې کړي ما الحمدلله یو هله که ما دې سلطان پټی وای که نه ما به څلور ودونه کړي یاره ځان ته لانجه ګورې لانجې غي دي که نه لانجو کې خوند دی ته څه وایې نه خوند پکې نشته نشته که نه آرام زندگی خوند ستړی مه شئ وعلیکم السلام خیر اوسې مننه په خیر راغلی ډېره مننه خوشحاله اوسې په لومړیو کې ښایسته نوم دې راته واخله نوم مې روحان الدین د ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ یا د فتح آباد د کلي اوسېدونکی روخان الدین همداسې بالکل ښه ماشاءالله ډېر ښه دا به راته ووایي چې توتې زمیني په خپلو ځمکو کې دې کرلي دي تقریبا څو پټۍ دې کرلي بس دا یو نیم جریب هم کرلی دي یو نیم او یو نیم جریب هم کرلی بس سنبلې میاشت کې یا میزان اقرب په دې میاشت کې کرل کېږي دې میاشتو کې کرل کېږي دا د دې کرل څنګه دي اسانه کې سخت کار دی کرل یې اسان دي دا خو خپله چې دی بزق کوي یعنې زغلی کوي بیا رومیانو غوندې نیالېږي صحیح او ټولول چې دی بیا حمل کې چې دی دغه حمل سور دا 2 میاشتې وخت نیسي یعنې هود کې چې دی دا هغه خپله ګلان وباسي بعد له هغې نه بیا نو خپله توتې زمیني دا کوم دغه چې دی بالکل دا دانه چې او دا سره کوي او سیزن شروع کېږي ښه ډېر ښه څنګه دی ټولولو کې خو ستړیا به نه وي ډېر زیات ټولول یې لږ سخت دي چې دا کله جګ شو کله کېنه دغسې دي کله یو دوچې ته واوړه کله بلې ته همداسې دغسې ټولول یې یعنې دونه مشکل هم نه ده خو سړی ستړی کوي صحیح دغه تقریبا دغه اوس چې کوم پټي کې لګیایي دا په څومره وخت کې ټولوي دا یو نیم جریب چې دی دا 3 یا 4 کسانو کې چې دی په 15 ساعته 6 ساعته وخت نیسي 15 یا 6 ساعته ښه ډېر ښه دی او دا چې دی نو توتې زمیني د دې کیلو حساب سره کم دی په څو باندې ورکوي مانې په څو ورکوي دا بعضې خلک چې دی کیلوګي خرڅوي او ډېر خلک چې دی بیا قوطي کوي یعنې مارکیټ ته وړي هلته په قوطۍ یې خرڅوي بس اوس څه چې واره به هماغسې بس نه لکه ټاکلی نرخ یې معلوم نه دی ټاکلی نرخ د دې معلوم نه دی ځکه چې د یو ورځ بازار یو رقم وي بله ورځ چې دی بل رقم وي که نه بس داسې ټاکلی نرخ نه لري تاسو به نه ګرانې خو نه خرڅوم څه چې بازار یې ریټ یې هماغه ریټ یې خرڅوم صحیح څه چې نرخ یې په هماغې که چېرې زه ته راشم ما باندې بیا په څو باندې خرڅ کړي بس یاره څه ووایم نو تا باندې به په ټولو له ګران خرڅ کوم داسې نه ګران نه خو بس څنګه د وایي وروري کوي حساب ترمنځ حساب ترمنځ ښه سید هغه بل ورور دی دی فکر کوم یا د کاکا زوی دی هغه راته اشارې کوي چې دا په ټولولو کې ډېر سس لګیا وي ډېر په ارامه باندې یو دانه راټولي زه تکړه یم ورور مې دی او په خپل طبع لګیا دی که نه سهار چې راځي بس همدې کې چاپېرې بس تر مازدیګر یا 3 بجې 4 بجې پورې دا ټولوي نور څه کار هم صحیح ډېره مننه خیر ویسي که دا هم راته ووایي چې د تېر کال په پرتله باندې سږ کال څنګه دي حاصلات هم ښه دي یار تېر کال چې دی بارانونه مو حاصلات هم ښه و یعنې ګلو بار چې دی بار یې ډېر ښه و او سږ کال چې دی بس بار یې ډېر کمزور دی داسې بار یې نه خوند یې نشته مرضونه دي که نه مرضونه پرې لګېدلي صحیح او بس د مرضونو دپاره کومه دوا موا لري او دوا خو راوړي ښار د ډاکټر ممتاز چې دی هغه ډېر ښه دوا ورکوي او څه مخنیوی کېږي پرې کم و تم ډېر ډېره مننه کور ودان تا نه به په وروستیو کې پیغام اورو څه لرې پیغام هېوادوالو ته لیدونکو ته وینې دي همدا مهال پیغام دا دی چې بس حمل او هم موسم دی بس پسرلی دی بس چکرې مکرې دی خو انشاءالله چکرې خو به یې خامخا وهلي وي ځکه چې اختر تېر شو او بیا نو پسرلی دی ښایسته هوا ده تازه موسم دی نو تا به خپل هم چکرې ووهلې چېرته او که نه نه والا بس اختر هم دلته ګوردا کې کار دی ځکه په خپله د چکرې نه دي والي او نورو ته وایي چې تاسو چکرې زموږ اختر چې دی همدې کې تېر شو که نه همدې کرونده کې دې تېر شو دلته تېر شو ښه صحیح ده خوشحاله اوسې ډېره مننه کور دې ودان خیر وسي